د آبادۍ یو بل زیری د ولسونو ستونزو او غوښتنو ته په کتو د امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله د ځانګړي شفقت له مخې او ولسونو په ګډه همکارۍ د پیښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست تر چتر لاندې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ د خرقه سیمه کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د امیر المؤمنین شیخ صاحب د ځانګړي شفقت له مخې د 1 میلیون افغانۍ په ارزښت دلته پروژه منظور شوه. چون د ساحې ته په کتو باندې دا ساحه کې ډیر سیند و، نو موږ د ولسونو سره په مشوره باندې نورې پیسې د ملي تاجرانو، قومي مخورو، سیمه ییز خلکو نه راټولې کړې، 4 درې یا 4 حوزې سره وصل کړې چې په دې پله باندې 15,000 کورنۍ به تګ و راتګ کوي. 14 متره د دې پله اوږدوالی ده، 4 متره بر ده، 3 متره جګوالی ده. نو دا موږ ټول د یو فامیل حیثیت لرو، ټول به لاس ورکو. هر هغه چا چې په دې کې زیار ایستلي الله پاک دې اجر عظیم ورله راورکړي او الله دې توفیق راله راکړي چې موږ تاسې آینده دپاره لږ نور هم هڅه وکړو. دا کوم کسان چې دلي دي یا مجقې والا دي، هر یو کار چې په ذهن کې راځي عمل منفعه کار وي، خلکو ته خیر پکې رسیږي، تر یو ادارې یې ورسوو، تر ما یې راورسوي، زه تر یو وزیره ورسوم، تر امیره یې ورسوم، تر رئیس الوزرا یې ورسوم. کارونه چې هم د دې نه چې کوم ځای په مخه یو کار راکړي، خپله هڅه به کوو، کوشش به کوو. د سیمې اوسیدونکي وایي د پله نشتون له امله به د کال په بېلابېلو موسمونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د یاد پله په پرانیستلو سره به یې دا ستونزې حل شي. کله چې پل نه و دلته خو به سیلاوونه راتله، د پسرلي په تقریبا 2-3 میاشتې د ډېرې اوبه را روانې، ټول خلک به اکثره په بدیله لار باندې تلل. دلته به د ساحه غوچه وه، ټیټه وه، یو موټر نه سوی ختلی، له خلکو نه به یې کومک وغوښته چې موټر ورسره ټېله کړي. اکثره موټر بارداره موټر یا دغه تیز رفتار موټر چې ضعیفه و، دا بیخي دلته ختلی نه سوی. دغه مشکلات و، بیخي دا لارې به تقریبا داسې وخت راته چې 3 میاشتې به بنده وه، خلکو به په خپله سودا وي دا شی اکثره په شا باندې د نرخ د خلکو دپاره یو لوی زیری و او دونه لوی پروژه په دې کال کې په د نرخ کې نه وه عملي سوې چې عملي سوله. د افغانستان د اسلامي امارت له ټولو چارواکو نه ډېره مننه چې د ولس ستونزو ته یې پاملرنه وکړه. د میدان وردګو ولایت مسؤلین وایي اسلامي امارت د هیواد آبادۍ ته ژمن دی او زیاتوي چې د ولایت ټولو برخو ته به رسېدنه کوي.